څوک دا وایي چې ما ته ښایسته خاتمه میلاو شي او په داسې حال مړ شم چې الله رانه راضي چې ته د آخري وخته پورې د پیغمبر په لار روان یې، ته د آخري وخته پورې په توحید یې، ته د آخري وخته پورې د الله سره محبت کوې، ته د آخري وخته پورې د الله منې، ته د آخري وخته پورې د پیغمبر منې، دې ته ښایسته خاتمه وایي. لازم نه ده په دې خبره ځان پوه کوي، لازم نه ده چې یو سړی به د ځنکدن په وخت کې کلمه وایي یا آیت وایي یا حدیث وایي بس دی ښایسته خاتمې والی نه. ښایسته خاتمې والا هغه څوک دی چې دی د مرګه پورې په دین باندې مضبوط ولاړ وي، دی له مرګ راشي او په ده کې تبدیلي نه یې راغلي. الله د صحابه کرامو باره کې څه وایي؟ وما بدلوا تبدیلا. هغوی کې څه د دین په باب کې به هغوی کې تبدیلي نه راغلي بلکې هغوی ترقي کړې ده په دین کې. د نن نه سبا غوره دي، د سبا نه بل سبا غوره دي، دا د هغوی دینداري وه. او داسې به ته ډېر میلاو شي چې نن ګزاره کوي سبا له هېڅ نه دی، بل سبا له هېڅ نه او دینداري ختمه شروع. دا مې یو تنبیه درکړه درس په اوله کې چې که څوک دا وایي چې ما ته ښایسته خاتمه میلاو شي او په داسې حال مړ شم چې الله رانه راضي نو د دې پیغمبر لار مضبوط رانیوه پکار دي. او د دې پیغمبر لار چې مضبوط راونیوه که نو دې کې قرآن هم راغی، حدیث پکې هم راغی، صحابه کرامو سره محبت، د ټولې خبرې په دې کې دننه راشي.